د پیسو خبرې راسره وکړي چې دغه سره راکړي په زور به ځینې واخلو. وروره دغسې خدای خبر راکړي که نه کړي را. اره چناره سلام علیکم. ته زما لږ په کار یې وروره ته راسه. و د احمد دې کره راسه احمد دې کره. اسلام ته لږ ژر راسه. راغلی دي دروازه یې وټکوله وروره راوله. چې ما سره راغلو چې دلته ور کار ورو کړو. صحیح ده. خو را ډېر پیسې لري. عادي رالي. السلام علیکم خدای مو راوله. څنګه دا څه کوي؟ لاسونه دې وتړل؟ ښه نو اوس به زه پلار ته زنګ وروومه ور ورسره وکړم. زنګ ورو اواز ته ډبل کړه تار ورکړه بیا بېلوه. ای یار دلبر مې څه راسه د زړه سر مې څه راسه د زړه سر مې څه څوک دی دا سهار وختي بله اورېجي صاحب استازی موږ پورته کړي دي. واچشتي څنګه پورته کړی دي؟ نو 10 میلیونه افغانۍ به راواستې. 10 میلیونه؟ ویډیو مې ځینې کړې ده ویډیو مو زه پر واتساپ در استوم. صحیح ده؟ واتساپ شته؟ هو شوایي دا لږ نمبر یې غلط کړی دی لږ چې ځکه بیا زنګ راووهلې ورته ووایم چې وروره نمبر دې لږ چې غلط کړی دی 10 میلیونه افغانۍ په ژوند 10 افغانۍ چاته نه جوړ کړي دی وایي 10 میلیونه راکړه. دا ما وویل دستي زنګ راوهي حاجي صاحب نمبر مې غلط کړی و نو اوس دا بله مزګر دی د یوه ګوته پرې کوم در استومه. ګوته نه ولې ځینې پرې کوي یا وروره زه د خدای غریب یم دلته زه په د حاجي صاحب سره په دغه په مهمانخانه کې ګلباز یم. که دې پیسې بیا هم نه راوړلې نو سبا ته پسې در وژنم در استوم. خبره واوره زه څه وایي خدای روی دی دا ته ما چې مسخرې کوي یا نمبر غلط کړی دغه بدبخته ته د خپلې خولې څور پېښه وه هر ځای به کښېنستی له ځانه بیا بالا مې پړپړې خلکو ته شروع کړي وې پیسې دي و فلانی شی لرم او داسې به وکړم هسې به قرآن روی دی. دغه اورې هغه جانه د خلکو زه بندي کړی یم لاسونه را تړلي دي په دا تور کنټینر کې اچولی یم د پروړو سره وایي که سبا ته پلار پیسې دې نه راوړه موږ دې وژنو دا یوه ګوته دې وایي ورکاټو اوس یې پلار ته ورستو پیسې ور پیدا که دی خوا څخه ته ودرېږه که زما په ټلیفون کې یوه افغانۍ وه زنګ ور ووهم دا یې مو خوار نه که سړی نه پېژنئ زورور غله به درسه جوړ شي سړی یې پورته کړی دی 10 میلیونه افغانۍ راواستوه 10 میلیونه زه ولرم اورې غله وروره تا ته وایم ونه غل خو یې ښه ګوره که دې نه ووژلی زه ګوره 10 میلیونه نه لرم ښه 10,000 لا نه لرم چې لرم یې هم نه یو در استوم پوه شولې دا په لک افغانۍ نه ارزي ته زما 10 میلیونه غواړې دا خدای بېکاره کار د ورځ کور ناست په ټلیفون اخته نه لمونځ نه اودس نه ماجد پېژنه اوس بیا دغه د خواري یې پسې شروع کړې وه دلته کښېنه درواغ وایه هلته کښېنه درواغ غټ غټ کېږه نو دغه دی چې اخر خپله خوله وم که لا د نصیحت نه درته کومه
خپله خوله مو کلا دم بلا ده نو خو دغه دې په ځان یې دا شوډنګ وکړي نو مړې کړي چې لرم یې هم نه در راستوم دا زما غږ په واورئ تا پلار دې وایي چې لرم یې لا نه در راستوم اوس خو نسته اثر و کوم ژوندی را پرېښوي زما څه پر پښو ولاړ نسي کړلی خدای مو خوار نه کړه